د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو د لړۍ یو بل په زړه پورې حکایت. د هغه سوداګر کیسه چې د خپل بندي طوطي پیغام یې د هندوستان طوطیانو ته ورسوه. یو سوداګر په قفس کې یو ښکلی طوطي ساتلی و. هغه د سفر نیت وکړ. سوداګر هندوستان ته له تللو وړاندې په ډېر سخاوت سره له خپلو مریانو پوښتنه وکړه. هندوستان ته ځم، تاسې ته څه سوغات راوړم؟ هر چا څه ناڅه وویل. سوداګر هم دوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به هرومرو پوره کوي. بیا سوداګر طوطي ته ورغلی. سوال یې ځینې وکړ. ته څه غواړې چې له هنده یې درته راوړم؟ طوطي چې له قفس او بند نه ډېر ستړی شوی و ځواب یې ورکړ. هلته دي که زما نور ملګري ولیدل، هغوی ته ووایه زه هم یو طوطي لرم چې په قفس کې بندي دی. زما طوطي ستاسې د لیدلو ډېر مشتاق دی. هغه تاسې ته سلام وایه. بیا تاسې یې د لارښوونې هیله کوله. هغه وویل دا کوم انصاف دی چې تاسې دې په شنو ورشوګانو کې اخوا دېخوا الوځئ او زه ستاسې د بېلتانه په اور کې سوځم. کله هم چې د ونو پر شاخونو کښېنئ په مزو وخت تېروئ او زه دې په بند کې یم. دا کومه مېړانه او وفاداري ده؟ د خدای لپاره که د یوې شېبې لپاره هم وي په دې دښتو کې زما طوطي هم در سره یاد کړي. ستا همدا یادګیرنه هغوی ته ډېر ارزښت لري. هغوی ته ووایه زه لکه مجنون یم، خلاصون زما لیلا ده. تاسې له ژونده خوند اخلي او زما عمر په عذاب کې تېرېږي. بیا لږ څه د دې له یاده تللي یاد هم وکړئ. آیا هغه کړي ژمنې مو هېرې شوي دي؟ د طوطي او سوداګر کیسه هم زموږ د ځان د طوطي کیسې ته ورته ده. بیا چیرې دی هغه کس چې د راز ساتونکی دې وي؟ بیا کوم دی هغه په ښکاره بېوسه ضعیف لاروی خو حقیقت له خپل ټول اړتوالي سره د هغه په زړه کې ځایېږي؟ که کله په ژړا او زاریو شي، اسمانونه د هغه د خلاصون لپاره مست او څپانده کېږي. که هغه د یو وار لپاره هم الله جل جلاله ووایي، الله جل جلاله هغه ته په وار وار لبیک وایي. د عشق په لاره تلونکي که خطا هم وکړي، الله جل جلاله ته د هغه خطا د نورو تر عبادت ښه او غوره ده. هره شیبه یو ځانګړی او خاص معراج لري. جسم یې په مځکه وي لیکن روح یې په بل عالم کې وي. له دې به تیر سو، خپل داستان ته راځو. الله جل جلاله په ښېګڼه او نیکۍ ښه پوهېږي. سوداګر د طوطي خبرې واورېدې. ژمنه یې وکړه چې د ده پیغام به د هند طوطیانو ته رسوي. سوداګر هند ته ولاړ. په ښارونو ګرځېدل، خپل کارونه یې خلاص کړل. یوه ورځ په دښته کې تېرېده چې په طوطیانو یې سترګې ولګېدې. سم د لاسه یې خپل طوطي ور په یاد سو. آس یې هم هلته ودروه. پلی سو. سوداګر طوطیانو ته مخ ور واړوه او په ډېر لوړ غږ سره یې د خپل طوطي پیغام هغوی ته ورساوه. ناڅاپه یو طوطي په رپېدا مځکې ته راپرېوت. سوداګر په خپل کړي کار ډېر غمجن او پښېمانه شوی. ویې ویل دا څه بد کار مې وکړ چې د یو بېګناه مرغه د مړینې سبب سوم. کیدای شي دې طوطي به زما د مارغه سره خپلوي لرله چې داسې د هغه د سلام په اورېدلو مړ سو لکه دوه روحه چې په یو تن کې وي. بیا ما ولې په بې پروایۍ سره دا پیغام ته ورساوه چې د هغه د مرګ سبب شو؟ د انسان ژبه که له سوچه پرته وخوځېږي لکه اور اثر لرونکې کلمې جوړوي. بیا نو بې ځایه خبرې مه کوئ. زموږ نړۍ له پنبهو یا پختې ډکه تیاره کوټه ده چې د یوه بڅرکي له لګېدو سره به لویه فتنه رامنځته شي. ډېر ظالم خلک هغوی دي چې سترګې پټي او خوله خلاصوي. هر څه چې وغواړي هغه وایي. په خپلو خبرو سره دنیا ته اور ورته کوي. بیا بې ځایه خبرې کولی شي لویه بربادي رامنځته کړي. هغه مکار او غولونکي خلک چې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي او هېڅ لار ورته څرګنده شوې نه ده، کولی شي په خپلو غولونکو خبرو ویده فتنه بیا راوپاروي. په اصل کې خبرې کول څه بد کار نه دی. کله ډېر ژور زخم رامنځته کوي او کله هم لکه ملهم داسې وي چې پرهرونه رغوي. هر کله چې زموږ د زړه له مخې پردې لرې شي، هره خبره به مو لکه د عیسی علیه السلام دم شفا بخښونکي شي. که غواړې خبرې دې لکه قند خوږې وي، صبر وکړه.
او لږې خبرې کوه. د ځیرکو خلکو لپاره لږ خبرې کول لویه وسیله ده، خو په عجله سره خبرې کول د ماشومانو کار دی. هغه څوک چې زغم ولري کولی سي اسمانونو ته لاره ومومي او پورته ختلی سي. همدارنګه څوک چې بیړه کوي تل بیرته پاته کیږي. سوداګر خپله سودا وکړه، له خوشحالۍ سره بیرته خپل کور ته راستون سو. غلامانو او منځو ته یې له ژمنې سره سم سوغاتونه ورکړل. طوطي وپوښتل زما زیری یا سوغات کوم دی؟ هر هغه څه چې دې لیدلي او یا هم اورېدلي یو په یو یې راته بیان کړه. سوداګر وویل کوم کار چې ما ستا لپاره وکړ په هغه ډېر پښیمانه یم. تر اوسه پورې خپلې ګوتې چیچم. پښیمانه په دې یم چې ولې مې ستا دا بېکاره او بېځایه پیغام له کوم سوچ او فکر پرته هغو ته ورساوه. طوطي وویل ای زما سرداره، آیا هلته څه پېښ سول چې ستا د خفګان او پښیمانۍ سبب وګرځېدل؟ سوداګر وویل کله چې ما ستا ګیلې او د زړه درد هغوی ته بیان کړ، د هغوی یو تن پر پیدا سو، مځکې ته راپرېوت، لکه چې ستا د درد پته ورته ولګېده. ښایي له همدې کبله زاره چاودی او مړ سوی وي. ځکه په خپل کړي کار پښیمانه یم. اوس پښیماني څه ګټه کوي؟ خبره لکه غشي، کله لیندۍ ووته بیا بیرته نه راګرځي. باید له لومړي سره خپلې خبرې په خپل زړه کې وساتو. هر هغه څه چې موږ کوو نسبت یې موږ ته کیږي. څنګه چې الله جل جلاله موږ خلق کړي یو او زموږ چې څومره اولاد کیږي هغه هم د خدای جل جلاله مخلوق دی. لکه دا مثال یوه ورځ زید د عمرو پر لور یو غشي ګزار کړ. غشي په عمرو ولګېد، ټپي سو. عمرو کلونه د هغه زخم له درد او تکلیف سره ژوند کاوه چې بالاخره د هماغه ټپ له سببه ومړ او زید عمرو د قاتل په توګه وپېژندل سو. واړه دردونه او زخمونه د الله جل جلاله له طرفه خلق شوي دي. څنګه چې هغه زخم د زید لخوا د وار شوي و، خو قاتل زید دی. یوازې اولیاء الله ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی دی چې وار شوي غشی دي بیرته راوګرځوي. انسان یو هیریدونکی موجود دی. کله دا هم هیروي چې څنګه او د څه لپاره خلق شوی. الله جل جلاله دا صفت د هغه په وجود کې ایښی، بیا هر کله چې اراده وکړي هغه ترې لیرې کولی شي. هغه زموږ د جسمونو او زړونو مالک دی. هغه دی چې نیکۍ او بدۍ وینځي. هغه دی چې د پخوانیو کړه وړه او عادتونه باطلوي تر هغو چې موږ ته له سره هدایت وسي. هر هغه څه چې موږ کوو د آخرت په ورځ بیرته موږ ته راګرځي. ته نسې کولی د زرګرۍ کسب د اوسپنې له کسب سره پرتله کړې، سره له دې چې دواړه د اوسپنې کار کوي. ځکه د زرګرۍ کار ډیر نازک او ظریف دی، خو د لوهار کار ډیر دروند او هم ستومانه دی. موږ د خپلو ښو او بدو کړو پایله هرومرو وینو. کله چې د سوداګر طوطي د هغو طوطیانو کیسه واورېدله پر پیدا سو، سمدلاسه مځکې ته راولوېد. سوداګر ته دا پیښه ډیره سخته تمامه سوله. له ځایه پاڅېد، خپله خوله یې پر مځکه ووهله، په نارو سرو یې پیل وکړ. ای زما ښایسته خوږغږې طوطي، دا په تا څه وسول چې دومره ژر راځینې ولاړې؟ که سلیمان علیه السلام ستا په څېر خبرلوس ښکلی مرغه لرلی، بیا به یې هېڅکله هم ځان د نورو مرغانو سره بوخت کړی نه وای. ای زما د راز ساتونکې، زه به اوس چاته د زړه حال وایم. ما اوس له تا سره عادت کړی و، ولې دې دومره ژر پرېښودم؟ ای زما ژبې ودې لیدل؟ زما په درمندې څنګه اور ولګاوه؟ زما وجود ستا له لاسه په چغو سر شو. ته زما بې پایه خزانه او هغه در دی چې درمان نه لري. ته هم غولونکی، هم زما د یوازیتوب مونث یې. ای زما ژبې، زما ارام دې رانه یووړی. چوپ شه، ظلم لږ کړه. ای خدای، زما په حال رحم وکړه. سهار می، ماښام او ورځ می تیاره سوه. ناپوه انسان له خپل رنځ سره مینه کوي او د خپلو ګټو په خلاف قدم پورته کوي. هر انسان د انسان له حقیقي مقام سره اشنا نه وي او تل ځان د دنیا په درد او غم بوخت ساتي، له همدې کبله په عذاب کې وي. ای حقیقي محبوبه، کله چې له تا سره یو
په سکون او آرام یو. زموږ دا ټول افسوس ستا د لرېوالي له وجې وي. د روح د دې ښکلي مارغه مرګ هم د خدای د غیرت له سببه وي. هغه زړه چیرې دی چې د خدای په عشق کې ټوټې نه دی. د خدای غیرت یعنی خدای غواړي بنده له نورو بوختیاوو خلاص کاندي تر څو یوازې له ده سره مشغول وي. هغه ښکلی طوطي چې غږ یې وحی دی تر هر څه له مخه موجود و. دا هماغه سپېڅلی ځان دی چې ستا په وجود کې پټ دی. ته د هغه عکس په نورو شیانو کې وینې. ته په حقیقت کې په ښکل انځورونو مین شوی یې، نه په هغه چې ستا قدسي ځان دی. هغه کسان چې زړونه وړي هغوی لا پخوا زړه بایللی دی، یعنې معشوقان په خپله د عاشقانو ښکار شوي. بیا نو که هر چیرې مین وینې پوه سه هغه په خپله معشوق دی. په دې دنیا کې چې کله تږی په اوبو پسې ځي، اوبه هم د تږي پر لور را روانېږي. کله چې الله جل جلاله په خپله ویلي په تا مین یم، ته هم د زړه له کومې هغه ته ځان وسپاره. همداسې کله چې هغه له تا غواړي ورته غوږ ونیسه، نو سر تر پښو غوږ سه او له روانېدو مه بیریږه، ځکه چې خزانې په ویرانو کې وي. د الله جل جلاله د لطف او مهربانۍ په سمندر کې ډوب شوي نور ډوبېدل هم غواړي چې د تل لپاره لکه د خدای جل جلاله په څېر د ځان د سمندر په څپو کې خوځېدونکي وي. که موږ د غم او شادۍ ترمنځ توپیر وکړ، بیا د وسوسو په لومو کې نه نښلو. ته ارزو لرې چې په خوښۍ او خوشحالۍ ژوند وکړې، بیا نو پوه سه چې الله جل جلاله هم پرته له دې بله ارزو نه لري. که موږ د خپل ځان په بها پوه سو، بیا به د هغه په لاره کې د خپل ځان له زارولو نه یوه شیبه هم په شا نه سو. ای هغه کسه چې د مینتوب دعوه کوي، پوه سه چې رښتیني مینان ځان له خپل معشوقه زاروي او د هغه په لاره کې ځان قربانول رښتینی ژوند ګڼي. تر هغو چې د معشوق په لار کې خپل سر ورنه کړي، د زړه خاوند به نه سي. څومره چې د هغه د زړه د ترلاسه کولو لپاره د هغه ناز وړو، هغه نورې بهانې راوړي. موږ باید د هغه ټول نازونه په سر سترګو ومنو، ځکه کوم څه چې ارزانه په لاس راسي بیا مو ارزانه له لاسه وځي. لکه ماشوم چې یوه مړۍ ډوډۍ په سرو زرو نه ور بدلوي. لنډه دا چې سوداګر د خپل طوطي په غم کې سوځېده، په ګډو وډو سر سو. کله به یې د راز او نیاز، کله هم د بغاوت خبرې کولې. وروسته به یې د حقایقو په ویلو پیل وکړ. د ډوبېدو په حال کې کس هر بوټي ته لاس اچوي چې ځان وژغوري. الله جل جلاله همدا هڅه خوښوي. هغه ته د انسان هڅه او کوشش تر خوب غوره وي. هغه انسان ته امر کړی چې د ژوند تر وروستي سلګۍ پورې له خوځښت او کوشش څخه لاس وانخلي. هغه وخت چې له دې نړۍ څخه ځو، بیا هم شاید د هغه بخشي او کرم ته منتظر پاتې شو چې وګورو هغه زموږ لپاره څه ټاکلی دی. سوداګر تر ژړا او زارۍ وروسته طوطي له قفسه د باندې وغورځاوه. څه ویني چې طوطي وزرې ورپولې او والوت او د یوه شاخ پر سر کښېناست. سړي په حیرانۍ سره دا ټوله پیښه ولیدله. طوطي ته یې وویل: ای زما ښایسته مرغه، تا دا چل څنګه او له چا زده کړ چې له دې سره دې زما زړه ته اور واچاوه؟ طوطي ځواب ورکړ: دا مې د هندي طوطي له کړو زده کړه. د هغه پیغام دا و چې ستا خپل خوږ غږ او خوږې خبرې درته د اسارت سبب شوي دي. ته په دې نه پوهېږې چې له هر چا سره باید خبرې ونه کړې. اوس بې ژبې ګونګی شه چې خلاصون دې په برخه سي. ځان ښودنه او ځان ته د خلکو توجه رااړونه نورو ته دا موقع په لاس ورکوي چې هغوی دې له تا نه ناوړه ګټه پورته کړي. لکه هغه دانه چې پر مځکه ولویږي مرغانې خوري، یا هغه ښکلی بڼ چې له غوړېدو سره سم د ماشومانو په لاس ترغۍ په ترغۍ سي. نو که دانه لرې هغه پټه کړه او ته په خپله سر تر پایه لومه سه. که ښایسته ګلې ښکلا دې پټه کړه او د ساده وښو غوندې ځان وښیه. هر هغه څوک چې ځان ښودنه کوي، ځان یې په سلګونو بلاوي په بیه واخیستی. مکرونه بدنیتۍ لکه ژی نه څڅېدونکې اوبه داسې دي چې پر سر راتویېږي. دلته نو بیا
د سړي دشمنان د حسادت له مخې په خوځښت راځي چې دی نابود کړي. همدارنګه دوستان یې هم وخت ضایع کوي چې د کښت په وخت خبر نه وي، د ژوند په ارزښت او قیمت نه پوهیږي، عمر یې وړیا له لاسه درومي. زموږ یوازینی پناه د خدای لطف او کرم دی، ځکه زموږ ارواګانې د هغه له لطفه ځان اخیستی. که د ده له پناه ځای پرته بل خواته پناه یوسې، پر سلګونه بلاو او مصیبتونو به دې سر شي. تا ونه لیدل چې نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ته یې په سیند او اور کې نجات ورکړ. هماغه سیند او اور د هغوی دشمنان نیست او نابود کړل. اور د کلا په څیر له ابراهیم علیه السلام څخه راتاو او د هغه ساتنه یې وکړه، تر دې چې نمرود د زړه له درده اسویلی وباسي. غره یحیی علیه السلام ته په خپل زړه کې ځای ورکړ او په هغه پسې راغلی پوځ یې په کاڼو وویشت، نیست او نابود یې کړ. طوطي سوداګر ته د څو لارښوونو په کولو سره مخه وکړه. سوداګر هم پر خدای وسپاره او ویې ویل، تا اوس ماته نوې لاره روښانه او راوښوده، زه به ستا له لارښوونو نه ګټه واخلم. پوهېږم چې راتلونکی ژوند به مې ښه وي. زما د ځان طوطي له هغه الوتونکي طوطي څخه بې ارزښته نه دی. بیا نو د خپل ځان او زړه د خلاصون لپاره هڅه او هاند کوم. شوری در افتد در جهان، بین سور بر ماتم زنم.